نن به د سندریزې شاعري په باره کې درسره وغږېږو او بیا به هم د پښتو سندریزې شاعري او غربي سندریزې شاعري څو مثالونه درکو او مقایسه به یې تاسو ته پرېږدو. هر ډول چې شعر او نظم وي لومړی باید ولیکل سي، وروسته چاپ او خپور سي څو لوستونکو او علاقه لرونکو غوږونو ته ورسیږي. تر څو شعر لیکل سوی او خپور سوی نه وي، طبیعي خبره ده چې د شعر علاقمندان د شاعر له نیت او کلام څخه بې خبره پاتېږي. البته دا یوازې د باسوادو خلکو لپاره تر یوې اندازې پورې کفایت کوي، مګر د ټول ولس تر غوږونو پورې رسول یې معمولا د سندرغاړي وظیفه وي. تر څو پورې چې سندره د موسیقي چوکاټ ته ونه لویږي او د یوه ښه اواز درلودونکي هنرمند لخوا په محفلونو کې ونه ویل سي، نو ولس د سندرې او سندرې د پیغام څخه بې خبره پاتېږي. د پښتو پخوانۍ سندریزه شاعري هم تر ډیره ځایه پورې د کلاسیکي شاعري په تعقیب د عشق او محبوب موضوع ته وقف سوې ده. هر څونه چې مینه سوځنده وي او هر څونه چې شاعر له هجران څخه زیاتې چغې ووایي او اوښکې توی کړي، په هغه اندازه اورېدونکي زیاته علاقه ورسره ښیي. د کندهار پخوانۍ سندریزه شاعري هم زیاتره د مینې او عشق موضوع ته خاصه وه او اکثر شعرونه هغه یوه موضوع تعقیبوي. خو څرنګه چې د سندریزې شاعري پخواني شاعران زیاتره ملایان او د سواد څښتنان ول، نو د شاعري موضوع که تکرار وه، الفاظ او کلمات یې تر یوه اندازې شاعرانه او پر غوږونو ښه لګېدل. خو کله چې سندریزه شاعري د بېسوادو او نیم باسوادو شاعرانو لاسته ولوېده او هره ورځ په لسهاوو د سندرغاړو د غوښتنو او فرمایشاتو سره سم په لسهاوو سندرې تولید شوې، نو د شاعري کیفیت هم خراب شو. ای یاره دلبر مې سه، راسه د زړه سر مې سه، لاسونه دې سره کړي په نوکروزو دي، زلفانې دې پرتې پر کږو وروزو دي، سور ګل د ځیګر مې سه، راسه د زړه سر مې سه. او یا مثلا لیلا په نیمه شپه کې په توره تاریکه کې یم ناسته په کوڅه کې کرا کې اجازه در بسم ستا د ناستې ځای ته دننه حرم سرای ته. د سندریزې شاعري سویه دونه کښته سوه چې یوه ورځ مې په تصادفي توګه له یو ټیپ ریکارډر څخه دا سندره تر غوږ سوه چې ژبه دې پولیته ده، شونډان دې سره شغله ده، لګېږي دا څراغ، ناړې دې تیل دې وسنداره، راځه د خدای دپاره. البته په همدغه وخت کې د ډاکټر ناشناس په څېر باسوادو هنرمندانو د خوشحال خان، رحمان بابا، حمید ماشوخېل، عبدالقادر خان خټک او نورو شعرونه چې کلماتو او شاعرانه ترکیباتو له مخې غني وه انتخاب کړل. او په لره پښتونخوا کې سردار علي ټکر، د خان عبدالغني خان او گلزار عالم، د رحمت شاه سایل او اجمل خټک شعرونه او نورو هنرمندانو د عبیدالله درویش او نورو شاعرانو د شعرونو په انتخابولو سره د سندریزې شاعري بازار ته بیخي تغییر ورکړ. مګر د موسیقي په محافلو په تیره بیا ولسي محافلو کې بیا هم د سندرو موضوع هغه پخوانۍ د دلدار او محبوب موضوع او تر اوسه پورې دوام کړی دی. په غربي شاعري کې هم د محبوب او معشوق موضوع مطرح وي، خو په نظم کې د پښتو ژبې د پخوانۍ او اوسنۍ سندریزې شاعري په څېر ټول کلمات او الفاظ سره ورته نه وي او حتما د ښکلا، ښکلي، بېوفایي او جدایي موضوع نه وي مطرح، بلکې سړی ویلی سي چې یو نظم یې له بل نظم سره چندانې ورتوالی نه لري. په غربي سندریزه شاعري کې زیاتره وختونه هنرمند یا سندرغاړي په خپله سندره لیکي، کمپوز ورته جوړوي او په خپله یې وایي. نه یوازې دا چې د نظمونو موضوعات او کلمات یې سره بیل وي، بلکې موسیقي او کمپوز یې بیل بیل رنګونه لري. او که یو هنرمند د بل هنرمند سره او یا د هغه د سندرې په څېر سندره کمپوزوي، نو اجازه به اخلي او که نه نو دا هنري غلا ګڼل کېږي.
البته په شرقي سندریزه شاعري کې دا خبره چندانې مطرح نه ده. د هنرمند او شاعر باب سیګر دې سندرې ته غوږ ونیسه. او هم سندرغاړې ده او خپل لومړنۍ سندره په 15 کلنۍ کې لیکلې ده. کله چې ته زور یې په نوم یوه سندره کې په څومره قوي کلماتو د ښځې وفا بیانوي او سړی له ورایه پوهیږي چې د نظم لپاره یې بکره موضوع انتخاب کړې ده. چې ته زور